یو عذاب نه دی که موږ د یو عذاب نه چغې وو بل عذاب را باندې راغلی بیګا په سوات کې بټاباد کې دیر کې ځای په ځای باندې سیلابونه راغلي دي دوکانونه یې وړي دي نن هغه لاشونه تشماله تابوتونه ورته نه برابري خوا کې تاسو ګورئ مونږ خو وایو که نه د ټولو نه زمونږ پښتانه دیندار اخل یقین په خدای وکړه د ټولو نه زیاته بېدیني زمونږ په دا پښتونخوا کې ده بیګا بیا نن بارانونه شوي دي چغې مو وهلې باجوړ کې اپریشن شروع دی ماشومان راله وژني د میندو په غېږو کې راله وژني بوډاګان یې راله مړه کړل زنانه یې راله بېزته کړې په تیراګانو کې دغسې دا خو یو عذاب نه دی که موږ د یو عذاب نه چغې وو بل عذاب را باندې راغلی بیګا په سوات کې بټاباد کې دیر کې ځای په ځای باندې سیلابونه راغلي دي دوکانونه یې وړي دي نن هغه لاشونه تشماله تابوتونه ورته نه برابرېږي اجتماعي طور د پښتون نوی نسل دا د علماو دشمنان جوړ شوي دي هسې بس کنځل وکړي الحاد په لاره باندې د پښتنو نوی نسل روان دی د انکاري حدیث په لاره باندې د پښتنو نوی نسل روان دی دا 14 اګست پرون تېر شو تاسو وځئ دا پونګي چې به موږ خپلو بچو له ورکړي وو اسلام او شریعت خو د دې اجازت نه کوي چې تر قرآن مجید تلاوت کې ته به دا لوډ سپیکر ولګې خلکو ته به تکلیف ورکړي بیا دا تا ته چا اجازت درکړی چې تا بچو د غوټ غوټې پونګي اخیستې دي د خلکو ژوند او زندګي ورباندې بې ارامه کړي بله شپه بېګانه بله شپه دې قوم څه څه کړي دي په دا پېښور کې پکار دا و چې په دې شپه باندې الله رب ذوالجلال ته سجده لګولې وې د رب شکر ادا کړی وې لیکن دې قوم هغه بله شپه د الله په نافرمانۍ کې تېره کړې ده د الله په بغاوت کې تېره کړې ده رب ذوالجلال وطن دې راکړو موږ به اوس شکریه په ډمتوب سره ادا کړو ستا په بغاوت سره به دې وجې نه عرض مې کوو بچي وساتئ دې څیز نه نګراني وکړي او څلورم نمبر د دې مور او پلار بد اخلاقي په دا بچي باندې اثر کوي کله کله مونږ په دا کورونو کې د مور او پلار په ننه خبره کلاس بچی ووایي په ننه خبره بچی ته کنځل کوي په معمولي خبره باندې د بچی رټي وایي دومره تنګي پې راولي دې بچو ته د ضروریات هم په کور کې نه پوره کوي کم از کم د دې بچو معمولي خوشحالي دا هم نه برداشت کوي دې وجې نه دا بچی دومره تنګ شي په دا کور کې دی وتښتي بهر